ته روجه کې تللی د مور ملاقات لتا ملاقات کړی تا ته نه یادېږي خور او مور. حدیث مبارک کې راځي دوه قدمونه الله ته ډېر خوښ دي. یو هغه قدم چې د فرض مانځه دپاره د کوره اوچت شي، د فرض مونځ دپاره اودس یې کړی او فرض مانځلی اوچت شي، الله پې یوه نیکي ورکوي، یوه ګناه معاف کوي، یوه درجه اوچتوي. او دویم قدم چې د دې قدم سره برابر دی، ته خبرې تا هغه دویم قدم پیژنې چې د دې قدم سره په اجر کې برابر دی. ته به وایي چې سړی حج لځي، زوام نه. ته وایي چې سړی عمرې لځي، زوام نه. ته وایي چې سړی جهاد لځي، زوام نه. نبی علیہ السلام فرمائی دویم قدم چې هغه د دې قدم سره په اجر کې برابر دی، دا هغه قدم دی چې هغه د کوره اوچت شي د رشته دار د ملاقات لپاره. زم چې د رشته دار ملاقات کوم، زم نن ضرور تپوس کومه چې د کوره دا قدم اوچت کی چې زم ضرور کرا، یوه ګناه الله معاف کوي، یوه نیکي الله لیکي او یوه درجه الله اوچتوي. چې ته د کوره قدم اوچت کی چې زم ضرور ملاقات، زم نن د خور ملاقات، زم نن د مور ملاقات، زم چې دا رشته داران نن ووینم، زم چې نن تره ووینم. نن مونږ ته معاشره د تره څه رنګ ښکاره کوي، وراره د تره کرنیزي وایي دا تربور دی او دا د دشمن دی. معاشره مونږ ته دا رنګ ښکاره کوي که نه، وایي دا تربور دی، دا دشمن دی. دا اختلافونه چا پیدا کړل؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناست، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سرناست مخامخ جبریل امین. د نبی علیہ السلام تر راښکاره شو عباس رضی اللہ تعالی عنہ، چې هغه راغی نبی علیہ السلام خبرې په قلاره کړه. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ورته وروسته وایي تکلیف درته راغی ځکه دې خبرې په قلاره کړې؟ وی نه. وی ولې؟ وی چې مخامخ مې تره راښکاره شو، زما تره اسمان نه جبریل امین راغی، ما ته وی د الله حبیبه خبرې په قلاره کوه ستا د پلار شاخ راننوت. پیغمبر ته حکم دی چې د تره په مخ کې خبرې په قلاره کوه. نن موږ د تره سره څه حال؟ نبی علیہ السلام فرمایي عم الرجل سنو ابیه، تره د سړي چې دی دا په مثل د پلار، تره په مثل د پلار. نن زموږ د تره سره څه حال؟ تره ته موږ نن په څه حال وایو؟ دا زمونږ رشتې دي. همونږ ناست یو لیلة القدر کې دعاګانې غواړو، ټولو رشتې کټ کړي دي، رشتې کټ پرتې. تره نه پیژنو، ترور نه پیژنو. کس راغی نبی علیہ السلام ته وی انی اصبت ذنبا عظیما، ډېره لویه ګناه رانه وشوله، فهل لی من توبة، د توبې سلار شته دی؟ الله به مې وبخي، توبه به مې الله به مې وبخي. نبی علیہ السلام ورته وی هل لک ام، وی مور دې شته دی کور کې؟ وی مور دې شته؟ وی نه د الله حبیبه مور خو مې مړه ده. وی مور دې نشته؟ وی نه. وی هل لک خالة، وی د مور خور دې شته؟ مونږ ورته د مور خور نه، عربی کې ورته خاله وي. یوه د پلار خور هغه هم د سړي ترولي، یوه د مور خور هغه هم ترولي. نبی علیہ السلام ورته وی ورشه د مور د خور سره احسان وکړه چې الله دې ګناه معاف کړي، د ترور سره احسان وکوي چې الله دې ګناه. نن موږ ترور پیژنو د مور خور، ته د مور خور کره تلی چې دا زما ترور ده، دا هغه ترور ده چې نبی علیہ السلام کس ته وی د دې سره نیکي وکړه چې الله دې ګناه معاف کړي. نن موږ دا معلومات کړي، نن موږ تلي یو، نن موږ د خور او د ترور او د ماما او د ورېرې او د خورزې تپوس کړی چې دا زما رشته دار، په دې به ماله الله اجر راکوي، په دې به الله ما بخي، دا زما رشته ده. نو ټولو موږ رشتې کټ کړي دي. حدیث مبارک کې راځي یاد ساتئ میدان محشر کې چې کله د سړي حاضري وشي، دې پیش شي الله ته، دغه ټیم کې به دا رشته داري په عرش پورې نښتي، په عرش الرحم معلقة بالعرش. تب وزن د رشتہ داري معلوم کی خو چې میدان محشر شي، ستا بدل ته فیصله شروع شي. او الرحم معلقة بالعرش، اول تب رشتہ داري په عرش پوری ونخي، ستا به فیصله کیږي. او رشتہ داري تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. یا الله چا چې ز پرې کړم د خپل رحمت نه لرکې، الله چا چې ز دنیا کې یو ځای کړم الله نه نظام ترادیز دی. چې ستا فیصله شروع بری نه در باندې رشتہ داري غوږ چې الله د خپل رحمت نه لرکې، لرې کې دنیا کې ز پرې کړم الله د خپل رحمت نه لرکې. چې دلته دی فیصله شروع، دلته در باندې رشتہ आवाज کی د پاس. حدیث مبارک کې راځي و چې کله الله دا رشتہ داري پیدا کړه، لکه نه رشتہ داري وی اخذت بحق الرحمن،
دا دا اللہ پزاد پوری ون خطلا دا اللہ دا شان مطابق دا رشتہ داری پا اللہ پوری ون خطلا حدیث کے الفاظ دی مہ 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 اللہ رشتہ داری توی مکہ مکہ رشتہ داری ورتوی یا اللہ زدی پیدا کرم مال بوزما حق راکے پیدا دی کرم خو حق براکے ز پتا سنا پناہ وارم پتا سر پناہ وارم خلق برازی ما بپریکی اللہ ما بپریکی نوی اللہ پاک دی رشتہ داری توی چی اے رشتہ داری تا پا دی رضائی چی سوکتی یوزے کی رضان سر یوزے کما سوکتی پری کی رضان نے لرکم پا دی رضائی وی دی رشتی ورطوی چی او اللہ پا دی رضائی وی اللہ رشتہ داری توی چی دا دی حق شو ما تالا در دا دی حق شو ما تالا در دا دی رشتہ داری حق دی حق خوگی رشتی دی دا پیسو پا وجہ مکٹ کوئی المرء کثیر بی اخیہی نبی علیہ السلام ہوئی سڑے پرور گنخ کاری سڑے پرور طاقتور خکاری سڑے پرور مضبوط خکاری سڑے پرور رور طاقت تے امور شفقت تے چی رور نئی طاقت بنئی چی مور نئی نو شفقت بنئی رور طاقت امور شفقت دا دیرخ وگرشتہ دا مکٹ کوئی خصوصا نمور و پلار خوگر دیر احترام ہوکا ہیروجہ کی دیر خیالو ساتے زواما کمونگ تاسو تا دیر وایو چی دی پلار مخت پا قتلو کی ثواب دی خدا ستاسو ذہن تا پری نو تلا دا وسا پوری کمونگ دیر وایو چی دی مور مخت پا قتلو کی ثواب دی نستا ذہن تا پری وزی زواما خدای دی حج لبوزا و خدای دی عمری لبوزا و چی مور در سرائی و یاد سر پلاری تا تا با پتو لگی احادیث مبارکو کی رازی کعبی تا قتل دا عبادت تی او دا مور مخ تا قتل دا عبادت چی تا کعبی تلار شکناو پا مطاف کی گرزی و دا بیت اللہ تواف او دیسی دی کعبی تا سڑے وی چی نیغ نیغ می دی کعبی تا قتل چی حرم تا سڑے وردن نشی وی چی دا کعبہ بکلی نم پا سڑی وار خطائی چی دا کعبہ بکلی چی دیسی دی کعبی تا اگوری یو نظر دی کعبی تا وکا او یو نظر دیسی رواڑوا دا مور دیسی ونیسا دا مور دیسی ودروا او یو نظر دا مور دی مخ تا وکا دا کعبہ و دا مور مخ اللہ یو برابر کری دی یو دا کعبہ دا تا دا پارا او تو سر پروجہ کی دی جدا کری دا پروجہ کی پاگی لوگی او تندی تیری پروجہ کی تا تمور دعانے که اسلام را بدبخت نشتری چی پروجہ کی در تمور خیری که اسلام را بدبخت بل نشتا وای دا کعبہ دا او دا دا مور مخت اللہ تا دا دوار برابر کری دا دا مور مخت دا کعبی برابر دے او دا دا پلار مخت دا کعبی برابر سڑی تا علتا اندازوش سڑی چی حرم شریف کی تواف کئی چا سر مور اوینی سڑی سب زیریگی یا و سر پلار اوینی سب زیریگی ما یو کسولی دا اگا سر مور راغلے و بہر صورت مشران خلق زوروری زیری سر مٹ نہونی ہو ما وی پی جندلا یہ مولانا سے ہو خود تام ویستا تقریر میں اوری دلے ہو تاوی چی دا مور دمرا لوی مقام نیوی ما خو مور راوستی روی زکوی دیر سٹڑے کرم میں چپ چی خبری پا پلو نہیں میں بس 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 پا اپلا بنزی ماتے ولی مولانا سے میں بس پا اپلا بگوف نہ بدلے بس زم پا پلا پر یہ خبر پا پلا پسی منسا بس اللہ با اجرم پا دق استڑی درکی چی دی مور سٹڑے کری او دق تستڑی عمر دی اللہ قبول اکرل دی اڑکی میں ورطوی میں زی یوازی راغلیم عمری لتا سر مور دا زا عالمی ما عمرکو ما زوام کاش چستا عمر زماوی زمان استا تو بمانا دا خپل عمر را کی دا دا مور سر چلی وکڑا زستا دغی عمری تزیریگم چی کمری دا مور سر وکڑا چی کمری دا مور سر وکڑا دا مور مخ و دا پلار مخ دا خو مندنش دختور خلقی بچ یعنی چاردام کو کتا حرم شریف پکے ناسم خواتا میں کس ناس اسی رات چاردام کیوں کہتے مولانا سے تی میا پس ما بسڑی تذروی آو زیم لکا اس پس کسی پاپا لکو لکا اب دو چاوا تقریر چکے موبائل کیا تی میا آو زیم میں مولانا سے تی میا ہوئی بس خبری دوارا کو او دسو کا میں صحیح چی چاردام میں اوپو برد حرم شریف بولی تو وقت رماتے ہوئی مولی سے آغل تراتا مور ناستا مور بھی انتظار کی وی وس میں طواف کو مور را سروا وی چی چکرم پورا کا وی دا مور میزان تا دیسی ادر والا میں چی موری دا مولانا سے باقا تقریر بھی یاد شو چی دا کعبہ و دا مور مخ برابر دی وی سب نیغ نیغ میں دا مور مخ توقتا وی پوری میں کہنا والا میں چیزا چاردام کو اچھے قدرہ کچھ سو زمان سر اتفاقی طور سلام ہو
میلو صورت وی اوس می مور ته په مطاف کې دا خبره وکړله چې مور دا کعبه استاد مخ برابر دی ما ته اوس تا د مخ اندازه وشو پلار ما اوس پیجندلې زوم ته پلارل تبوزه چې وی پیجنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چا چې د مور او پلار مخ ته د رحمت په نظر وکتل الله ورله د یو حج قبول شوی اجر ورکړي صحابي ورته وی الله حبیبا په سړی بار بار ګوري په مخ د مور مخ او د پلار مخ نبی علیہ السلام ورته وی چې سړی بار بار ګوري نو الله به ورله بار بار اجر ورکړي په مخ به الله اجر ورکړي چې د مور او پلار مخ ته ګوري الله به اجر ورکړي او بیا په رمضان المبارک کې مور توایا پلار ته وای زه د لرو جماعت تیاروم اتکین ابو اجازه سکوما وای ته ما ته دعا کوه درو جماعت ته زه بدل شربت برابر ما ته دعا کوه زبدل سالن برابرو مموری تو دعا کرو یقین وکی یا برو جراشی کور تبراشی خمور بنی رو جماعت بماتی خمور بنی بیا بڑی ایر ارمانو بیا با نظر پر رو جماعتی کی دیسی پا درستخان گرزی خوپلار بنی اوسط ابواب الجنہ پلار د جنت د دروازون مینزنی دروازه دا ویبا چه تیرا رو جکرا سر د جنت مینزنی دروازه و نن را سر نشت بیا به دا سترګې دې وګرځي په کور کې روجه به خوند در نه کي مور به نه روجه به خوند در کي پلار به نه دا لویه ذخیره ده او لویه سرمایه ده مه جدا کېږئ ته په وس چارې مه پرېږدئ په وس چار ته مه جدا کېږئ د دې اړه خوږېږي د دې بیا اړه خوږېږي دې بیا خپئ د دې اړه ټکېږي چې ته ترې نه جدا شي او ته ترې نه اپلی ته ترې نه لرې هله بیا ټوله شپه خوب پلار له نه ورځي مور له ټوله شپه خوب نه ورځي وی دا می بچې دی او دا باندې جدا او اختر را روان دی مور او پلار له ښکلي جوړې واله د وخت نه زه ورته هم پلار له جوړه واله وی مولي صاحب دې ما ته وی ولې نه چې زه وله والم دې ما ته ووایي که نه چې والم وله و مور له جوړه واله وی دې دې دا دې ما ته ووایي چې والم وله زه ورته وامه ته چې رکوټې وې د یو کال وي تا خبرې کولی شوې وی نه هم تا له چا جوړه اغستې ووي او هم چا دله اغستې وي پلار هم تا ورته ویلي وي نه ما خو خبرې نه شوې کولی نو هم ولې دله دې پلار اغستله وی دې پلار مې ما ته وکتل چې ده ته ضرورت دی ما خو ویلی نه شو خو پلار مې ولیدمه زه وایم هغه پلار چې تا ته به یې کتل او تا له به یې اغستله نن هغې پلار ته ګوره او ته ورله نن هغې پلار ته ګوره او ته ورله اله نو ډېره قیمتي میاشت ده رشتې ټولې بحال کوي نبی علیه السلام فرمایي وی څوک چې دا غواړي چې زما د رزق فراخه شوي او زه دې په بد مرګ مړ نه شوې دا ټول غواړی که نه چې په بد مرګ دې مړ نه شوې او رزق مې دې پراخه وي دا دوه غټ حاجته د دنیا دي که نه نبی علیہ السلام فرمائی من احب ان یبسط له فی رزقه وینسع له فی اثره سو غواړي چې زما د رزق پراخه شوي زما د نیټه اوږده شوي عمر مې د اوږد شوي او په بد مرګ د مړ نه شوي دا در سړي خواهش دی که نه زه نه وامه نبی علیہ السلام فرمائی پل یصل رحمه ډېرې د رشته دار سره رشته پیوز کړي رزق به یې پراخه شي عمر کې به برکت پیدا شي او الله به په بد مرګ نه مړ کوي نو رشتې ټول بحال کو د لیلة القدر د شپې نه مخکې چې دعاګانې غواړو چې الله دعاګانې قبلوي نو تو به دې سي که نه انشاءالله او اعتکاف ته به ښه په نره کي نو زمونږ دا خپل دا مسجد دی دا د هیچا جومات هم نه دی دا د خدای کور دی چې څوک پکې اعتکاف ته کښېنئ راځئ او ځان له بستره راوړئ او کښېنئ اعتکاف ته دا ټول جوماتونه ستاسو دي او راځئ ځان له کښېنئ شپې به سړی صحیح سکې اعمال کوي ما خپله مې اراده د اخره عشره کې لو شي نو یوه خوشحالي هغه ټیم نه یوه دا ده نو پروجه یوه خوشحالي الله راکړي او یوه خوشحالي عند لقاء ربه چې کله د خپل رب سره ملاقات وشي نو دویمه خوشحالي به هغه وخت کې ده هغه خوشحالي ده نو روجه یو عظیم عبادت دی ډیر عظیم او لوی عبادت دی ډیره د خوشحالۍ میاشت را باندې راغلی دا د الله سره یو راز دی تاسو ته به پته ولګي راز ځکه دی چې کله سړی روجه ونیسي نو د معده خالی شي نو د خولې نه بدبویي روانه شي دا د معدې د خالیوالي د وجې نه وي نو حدیث مبارک کې راځي رب العالمین وایي دغه بدبویي چې د روجهدار د خولې نه ځي دا ماته د مشکو نه زیاته محبوبه ده ستا د خولې بدبویي او ماته د مشکو نه محبوبه ده
زکه دا د معدې د خالیوالي د وجې نه ده او معده دې ځکه خالي ده چې خوراک نه کوي خوراک ځکه نه کوي چې زما یو حکم دی چې کتب علیکم الصیام ما روجه فرض کړي خوراک به نه کوئ بس دا د الله حکم ما ته متوجه دی و سوچو کوي په تمامي دنیا کې د مسلمانانو روجه ده نن خوراک تو څوک نه لاس کوي اوبه شته او ګوټ نه کوي خوراک شته او نه یې کوي وایي دا د الله حکم دی نو الصوم لی وانا اجزي به الله وایي د دې روجو بدله به زه درکوم علما وایي د دې یو مطلب دا دی چې د نورو اعمالو بدله به الله د فرشتو په لاس ورکي او د روجې بدله به الله وایي زه خپله ورکم روجې ما د پاره نیولې دا زما سره یو راز و دویم علماوی الصوم لی وانا اجزا به یو روایت دسی دی نو د دې معنی بیا دا ده چې روجه ما د پاره ده او د روجې بدله زیما د روجې بدله زما ذات دی زه به خپل ذات درکم د روجې بدله کې نه یې خوشحاله روجتیانو الله وایي ما له روجه نیسئ وانا اجزا به او د روجې بدله زما ذات دی څه مطلب دا دی چې ته ما د پاره روجه ونیسه او د روجې په بدله کې به درله زه خپل دیدار درکم زه به دیدار درکم کنه ما به ووینې په جنت کې د دې روجې په بدله کې دا معمولی خبره نه ده دا روجه زمونږ ده په دې به د الله زیارت میلو شي چې صرف د خوراک نه روجه ده او د څښاک نه روجه ده په دې روجه خو الله نه میلاوي په دې روجه د الله زیارت نه میلاویږي د الله ملاقات نه میلاویږي چې صرف د خوراک نه روجه ده او د څښاک نه روجه ده د سترګو روجه نشته دی ټوله ورځ فیسبوک آن دی په موبایل بربند تصویران کاته دي نو د سترګو خو روجه نشته نو لاړه روجه ډال دی خو نبی علیہ السلام وایي ماته یې نه کوي ګورې دا ډال دی په دې د شیطان سره مقابله کیږي او خیال کوي ماته یې نه کوي ګورې دا ماتیږي زمونږ نه دروغ یې ماتوي غیبت یې ماتوي په دې بیا تر شیطان مقابله نشي کولی نو د سترګو روجې م لاړلې اوله خبره دا ده چې زمونږ د سترګو روجه شي د نن نه بس د نن نه پخوا به زه فیسبوک یې نه ګورم دا د فیسبوکو میاشت نه ده دا د قرآن میاشت ده جبریل امین به راغې په روجه کې د امام الانبیا سره به د قرآن دور کو د قرآن دور به کو قرآن به لوستو نو څنګه دور به کو قرآن خو ولا پوره نازل شوی نه نو علماوی چې څومره به نازل شوی هغه به ورسره اړو یا دا چې نه صلا نازل شوی نو خو ټول قرآن به ورسره دور کو نو چا کم به نو نازل شوی هغه به بیا الله ییر کو ځکه به وروستو نازلېدو خو په روجه کې به ورسره نبی علیه السلام او جبریل امین د قرآن دور کو قرآن به یې لوستو نو سترګې په قرآن باندې عادت کو په روجه کې دا د موبایل نه بالکل واړو ځوانانو سترګې واړو دې قرآن ته یې داسې متوجه کو وایي دا د رمضان میاشت ده چې په دې غړېدلو سترګو قرآن ته ګوري که تلاوت نم کوي خو چې ورته ګوري الله اجر درکوي چې روجهدار یو سترګې په قرآن لګي شیخ زکریا صاحب رحمت الله علیه وایي وی چې کله به د رمضان المبارک میاشت شروع شوله زمونږ د کور زنانو به هرې زنانه به د کور د کار سره سره 1514 سپارې د قرآن کریم تلاوت کو د ورځې په یوه ورځ کې ډوډۍ پخوي 15 پارې د قرآن تلاوت کوي پېشمني له تیارې کوي 15 سپارې د قرآن تلاوت کوي زنانه څه شولې هغه زنانه څه شولې چې داسې زنانه سړي له روژه ماتې تیارې چې د ورځې 10 پارې د قرآن تلاوت کړي او ماښام سړي له روژه ماتې تیارې چې دا زنانه سړي له پېشمنۍ تیارې چې 10 پارې قرآن لوستلی څه شو هغه کورونه څه شوې هغه زنانه موبایل ورک کړل هر څه د قرآن تلاوت یې ورک ځوانانو قرآن تلاس کوي بالکل
د موبایل او فیسبوک او یوټیوب نه احتراز وکړي او قرآن تلاش کړي. دا د قرآن میاشتا، دا د قرآن میاشتا. نبی علیہ السلام او جبریل امین به د ورکو د قرآن. اے د قرآن حافظانو یو بل سره د قرآن د ورکوي، د قرآن د ورکوي، قرآن په مخه یو بل ته اوروي. وی دا د دور میاشتا. او جبریل امین به د نبی علیہ السلام سره ډیر ډیر میلاویدو. چې ډیر ډیر به سره میلاویدو نو د نبی علیہ السلام به سره سخاوتم ډیر سیوا کېده. حدیث مبارک کې راځي وی نبی علیہ السلام به پروجه کې دومره سخی شو، دومره لکه دا تیز هوا. تیز هوا څنګه زر خوريږي، څومره خلقو ته نه پور کوي، دسی به نبی علیہ السلام دا نه په خوره کړله. د مال او د علم په دواړو کې به دسی سخاوت وکړو. د روجي میاش د سخاوت میاشتا، دا د قرآن میاشتا، دا د غریبانانو د تپوس میاشتا. دی کې سخاوت سیوا کوي، دی کې د قرآن تلاوت سیوا کوي، دی کې به قرآن لول ځوانانو ښکلې ټوپۍ په سر کې او قرآنونو تلاس کوي چې مونځ کېږي کښېنئ قرآن ته. کو ډیر نشئ کولی نو یوه عشره کې خو یو ختم وکئ. اولو لسو کې یو د قرآن ختم، منځنو لسو کې یو د قرآن ختم، اخیره عشره کې یو د قرآن ختم. نو چې د اختر په ورځ الله بدلی ورکوي، یوم الجائزه د انعام ورځ را روانه ده، هغه د اختر ورځ ده. نو یا الله ته به نن انعامات تقسیمې. نو یا الله ما 3 پیری قرآن ختم کړی و، یوه پیره ته راوکي او 3 پیری دسي. یا الله زه نن په تمه یم نو چې الله تعالی د قرآن د ختم اجر درکوي چې څومره اجر به. نو مونږ وایو اسانه روژه ده. څنګه اسانه ده؟ مړه وایي سحر وده شم چې ماسپښین مانځله راپاسم، او چې ماسپښین ګرځم را ګرځم چې ماښام اذان شوي، ډېره ریلیکس مې روژه تېره کړله. وي بس صحیح ده. د اختر په سار په تمه اوسه، تا ته به د خوب اجر میلاویږي. د اختر په ورځ بدلې به الله ورکوي، نو ته به د خوب اجر غواړې، ته به د خوب اجر غواړې. دا د ځان ستړي کولو میاشت ده. ځان ستړی کوي، ستړی. دا څه خبره ده ماسپښینه پورې ودویمه روژه ډېره ریلیکس تېره شوله، ریلیکس تیره نشولا، د الله د رحمت نه محروم شوی، محرومه. حدیث مبارک کې راځي بختور صحابو، نبی علیہ السلام صحابو ته وی د جنت مختلفی دروازې دي کنه. یو د صدقې دروازه ده، نو چې چا صدقې ډېرې ورکړي به په هغې داخلیږي. یو پکې د روجهدارو ده، یو پکې د منځ کوونکو دغه دروازه ده. چا چې نفلي منځونه ډېر کړي هغه به په هغې باندې داخلیږي. او یو پکې د روجهدارو دروازه ده، وی باب الریان ورته وایي. ریان د هغې دروازې نوم دی. وی په دې به صرف روجهدار داخلیږي، صرف روجهدار به ننوځي چې اومې د رمضان روجې نیولي، اومې ورسره نور نفلي روجې نیولي، هغه روجهدار به په هغې داخلیږي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته فرمایي د الله حبیبه دا خو ټول د خیر دي، که پاره دروازه څوک داخل شو خو داسې کس په پکې چې هغه ته به دا ټولې دروازې دعوت ورکوي. لکه صدقې والا ته به د صدقې دروازه اواز کوي، مانځه والا ته به د مونځ کوي. وی د الله حبیبه داسې به پکې چې هره دروازه به ورته اواز کوي، داسې کس په پکې چې هره دروازه به یې رابلي. نبی علیہ السلام ورته وایي وارجو ان تکون منهم، زما امید دی چې هغه به تی، ابتی زما امید دی چې هغه تی. صرف ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وارجو ان تکون منهم، زه امید ساتمه چې هغه ته یو واحد یو سړی چې تا ته به هره دروازه وایي چې مرحبا مرحبا مرحبا، تا ته به هره دروازه اعلان کوي، تا ته به هره دروازه آواز کوي. ډېره مبارکه میاشت را باندې راغله. حدیث مبارک کې راځي اذا جاء رمضان، چې کله رمضان راشي لکه اوس راغی نو فتحت ابواب الجنه، د جنت دروازې الله کولاو کړلې. راځئ وی د جنت دروازې کولاو دي، راځئ ځوانانو، اے ګناهګارانو ټول راځئ، ټول. فتحت ابواب الجنه، د جنت دروازې کولو دی، راځئ راځئ معافیانې غواړئ، راځئ منځونه کوئ. وغلقت ابواب النار، او د جهنم دروازې بندې دي، بس هغه بندې شولې.
سمره د رحمت میاشت رالاله، سمره د روغ او د صلح میاشت رالاله. ای ځوانانو دا د جوړې میاشت رالاله، دا د صلح میاشت رالاله، دا د الله سره د روغې میاشت رالاله. الله روغ کوي، د روجماتي پټې میم کوي او د ماسپخین میم کوي چې روجداري نو الله روغ کوي. دا د الله سره د روغې میاشت رالاله. روغي وکو، روغه په دې میاشت کې ډېر په اسانه کېږي، ځکه د جهنم دروازې بندې دي او د جنت دروازې کولو دي. نه دا روغه نه ده، دا روغه کوي، روغه. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په ټوله دنیا کې الله ته څه شی خوښ دی؟ ما من شیء احب الی الله من شاب التائب. نبی علیہ السلام فرمائی وی رب العالمین وائی چې په ټول مخلوق کې او په هر څه کې ما ته خوښه دا ده چې ځوان سړی ما ته ووایي چې الله زما توبه ده. ځوان سړی وایي یا الله میری توبه. دا الله رحمت په انتظار دی چې دا ځوانان به کله توبه وباسي، ځوانان به کله توبه وباسي. ځوانانو میاشت در باندې رالاله، ښکلې ځوانۍ الله درکړي دي. دا د قرآن د ختم د پاره دي، کینم بم نو په ولاړه به قرآن ته ودرېږم. مال الله ځواني راکړي، بیا به داسې وخت راشي چې په کرسۍ به ناسي، بیا به داسې وخت راشي چې د کوره به تراوله نشي راتلی، جاړې به. نو په ځوانۍ کې نن وکړه چې بیا ارمان نه کوي و الله چې روغ وم نو ولاړ به وم، خو اوس بیمار یم نو الله به درله بیا هم هغه اجر درکوي. نو الله د ځوان توبې ته په تمه دی، بس توبه وباس. د رحمت میاشته، د مغفرت میاشته، او اول عشره شروع ده دا د رحمت میاشته. دا رحمتونه راوریږي. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. دعاګانې غواړئ، درود شریف زیات وایي اول عشره کې. چې یوه پیره څوک درود شریف ووایي نو صلی الله علیه عشرا، الله تبارک و تعالی پہ 10 رحمتونه راولیږي. د یو درود په بدله کې 10 رحمتونه الله را لیږي. نو چې ته 1000 پیرې درود شریف ووایې نو څو رحمتونه راله؟ 10,000 رحمتونه در باندې د الله په یوه ورځ کې راورېدل. او لنډ درود وصلی الله علی النبی الامی، دا څومره لنډ درود دی. دا 1000 پیرې ډیر په اسانه کېږي. نو چې دا 1000 پیرې ووایي نو 10,000 رحمتونه باندې د الله د طرف نه راورېدل. دا د رحمت میاشت ده، رحمتونه راورېږي، د جهنم دروازې بندې دي او د جنت دروازې کولو دي. ډیره د برکت میاشت رالاله، ډیره د رحمت میاشت رالاله چې ضایع رانه نشي. عبادات پکې وکړو چې ضایع رانه نشي. بل کوشش کوئ د خپل وس مناسب، د خپل وس مناسب. نبی علیہ السلام فرمائی چا چې یو روجدار له د روجماتي انتظام وکړو، یو روجدار ستا په مال روجه ماته کړله، نو نبی علیہ السلام ورته فرمایل وی د دې دومره اجر لري، د دغې روجدار عمره اجر الله تعالی درکو، ستی ټول ګناهونه معاف کړل، او چې یو غلام دې د الله په لار کې آزاد کړ، چې یو کس تا په مال روجه مات. نو صحابه خو غربو نو، صحابي راغی ویل الله حبیبه مونږ خو دومره طاقت نه لرو چې سړی موړ کو. نبی علیہ السلام ورته دا په مړولو نه ده، دا په یوه کجوره باندې ده، دا په یوه نوڼۍ ډوډۍ باندې میلاویږي، خو چې ستا په مال څوک روجه ماته کړي. نو کوشش کوئ خپلو مالونو کې لږه لږه برخه وکئ، لږه لږه برخه. ځان له کیلو کجورې هلې دغه نیمې که، نیم کیلو بل له ورکه، نیم ځان ته پرېږده. خو چې وایي دا خلک روجه ماتوي چې زما پکې اجر کېږي. بختور خلک چې ستا په مال چا روجه ماته کړله نو یو دې د خپلې روجې اجر وشو، بل چې ستا په مال هغه روجه ماته کړې ده د هغه د روجې مره اجر ستا وشو. نو موږ ته به د یوې روجې اجر میلاویږي، او هغې ته به چې ستا په مال یو تن روجه ماته کړه تا ته د 2 روجو اجر، چې 3 ماته کړه نو د 3 روجهدارو اجر، 4 ماته کړه نو د 4 روجهدارو اجر. نو دا د اجر میاشت دی کې په هر عبادت ناراسته مه کوئ، هر ځای کې خپله برخه ورچوئ. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل ومن سقا صائما سقاه الله من حوض شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة.
نبی علیہ السلام فرمایل وی ومن سقا صائمن چاچی پا یو روجدار باندی اوبوس کولی پا یو روجدار درو جماعتی پا ٹیم کی اوبوس کولی درو جماعتی انتظام اولو کو اگر آو لگی درو جای ما تکلل دا سمرا آسان خبر دا یو ڈبا شربت چالا والا یو ڈبا والا والا وی ما خام دا اللہ دا رضا دا پارا چی روجہ ماتے پا دی ماتا وا دا ما دا ثواب پا نیتا غستی نور می وس کیگی نا دا یو ڈبا می دا وسو جدا می واغستل خو مہربانی که زما پا دی روجہ ماتا وا کنا نو ومن سقا صائمن نبی علیہ السلام فرمائی چاچی پا یو روجہ دار باندی اوبا اس کولی درو جماعتی پا ٹیم کی سقاہ اللہ من حوزی شربتن لا یزمع حتی یدخل الجنہ وی اللہ با دی سڑی باندی زما دا حوز نا یو گوٹ اس کے یو گوٹ ناستا چی پر روجہ دار باندی گوٹ اس کے دے بدلکی با اللہ دا نبی علیہ السلام دا حوز نا یو گوٹ تالا درکی تا دی گوٹ پا بدلکی با دا حوز گوٹ میلاویگی اوی اللہ با ورلا زمان دا حوز نا گوٹ ورکی او دسی گوٹ بای لا یزمع حتی یدخل الجنہ چی میدان محشر کے اغا گوٹ اس کی نو چی دا سو بوری جنت تنی تلے بیا با پی تند نرازی پا میدان محشر کی بیا پی تند شتنا چی زمان دا حوز نا ورلا یو گوٹ ورکی تا میدان محشر سمر سخت تند سمر سخ حالت بای سمر سخت تند بای پا اغی کی بورلا اللہ زمان دا حوز نا یو گوٹ ورکی کہ سو بوری جنت تا ندے تلے پا دب بیا تند نرازی دا گوٹ درو جماعتی پا ٹیم کی چالا دا گوٹ ورکولو پا بدلا کی دے حیدے یو رضوت لاؤ کہ نصیب کی جو نخیش ورزی باقی پاتی دی نخیش ورزی دی باز چی دا روجہ ختم شی دا دا غبا ختم شی دا برکات او دا رحمتون او دا اثرات پا ختم شی دا لگی ورزی دی زکم نن خبروما چی یوم الجائزہ را روانه دا اختر پا ورز بدلی با تقسیمی گی بیا بوائی مولی سیب نو خبر دا اول ننو من خو طول میاش پا موبائل کی تیر اکڑا من خو طول میاش پا خوب کی تیر اکڑا مولی سیب نو خبر زکم نن خبرو چی اولی ورزی دی ون خلی دا قرآن دمرا تلاوتو که چی دا ملک در باندی وگرزی بس نول قرآن ممخ دا قرآن ختمون کوئی جماعت ترازی تراو ختمون بیگا شروع شوی دی بیگا مونگ یو سپارا پا دی بنیادوی که مونگوی چاہتا پتا نہیں نو چی کم زیم ختم شروعی ناراست مکوئی لنڈ تراویڑو تصور مکوئی چی یو ختم ہوکے بلزے اگدیوی نے حل تو ورزائی دند پشمار ورزی دی پشمار 29-30 ورزی دی چی لنڈ تراوی پا کیاڑو ونکای دبی اگدی گو رہے جماعت کی ختم ہوشی نمیلاوی کی حافظ قرآن پا بیٹک کے ودروا خواہ لنڈ رالا خون نراکی مالا با اللہ بدل راکی دا اختر پا ورز نو چی طولی تراوی میں اگدی کڑی چی اللہ رالا اجر راکی نو دا لوٹ مار میاشتا حدیث مبارک کے نازی چی دا رمضان میاشی نا اللہ را طرف ناوازو شی وی سیالی کون کی را مخامخ شئی میدان تشئی دا عبادت سیالی کون کی را میدان تشئی دا دا سیالی میاشتا را میدان تشئی میدان تشئی دا دا عبادت دا سیالی میاشتا اللہ دی مونگ طولو لد صحیح عبادت توفیق راکی او اللہ دی زمونگ دا طولو دا روجی خپل دربار الہی کی قبول کی سمر کوشش ترنکی دلیشی وگو لڈوڑے ورکوئی او بربندو لجامی ورکوئی دا قرآن تلاوت کوئی دا دری صفتا پر رمضان کی دیر خون کی کنا دا پا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دا دری صفاتو دا پر رمضان کی دیر مزہ کی کنا بربندو لکپڑی ورکول وگو لڈوڑے ورکول او دا قرآن کریم تلاوت کول قرآن زان سر گرزوئی یہ زان سر گرزوئی پمخچ موقع میلاوی گی قرآن 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 وگی این ڈوڑے ورکوا بربن این ہوں کپڑے والا زاختر لدو جوڑے لم یو استاشوا یو بزماشی نو دا عثمانی صفات تی روجہ کی پدی عمل کول دیر خون ورکی دیر خون نو چی ورسرا دخپل روجو سر دا غریبانانم لک سوچ کو چی ما خام روجہ ماتوئی لک سوچ کوئی چی ما کر پدی درستخان دمر لوخی پراتی دی او زمون کلی کی پلان کے خو یتیم دے نغیب درستخان بئی پلان کے خزی خو خاون مرد دے یار اگی کر بنن ماخام چولوی اگی کر با ماخام کجوروی
دغې کره به د ټانک شربت وي نو زه چې دا خلق ځان سنو چې ماښام کینئ دا احساس ځان ته مخې ته کوئ دا یوازې مه خورئ په دې یوازې غرې مه ږدئ لږ د غریب سوچ په دې ماښام ټیم کې کوئ او ځان له لازمي دعاګانې غواړئ په دغه ټیم الله دعا قبلي ګوره دغه ټیم کې خبرې مه کوئ پابندي ولګوئ پابندي په دغه ټیم کې الله دعا قبلي بس ځان له خوشي ځای کې کښېنه او دعاګانې غواړه او د الله سره د راز خبرې کوه رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي وآخر دعوانا الحمد